ان په شروعات کې موږ په کلوراډو کې یو های سکیورټي جیل ګورو کوم ځکه چې لری برسې په نوم باندې سړی قید وي او یو قیدي وته چې جیکس په نوم باندې سړی نه ځان ساته ولې چې هغه پتا باندې لاملې پلان جوړي او بل ورځ عمدسي وشي او هغه قیدي په دې باندې حمله وکړي خو هغه د رئیس سره مقابله اونکي او ریدا اوخي او بيدمه کی نه پهله که تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ چې زما هر نوی ویډیو تاسو ته راځي او دا ویډیو هم اخر کې لایک کړئ دا پولیس دا سزا په تور باندې یوازې یو جیل کې بند کی او دا له جیل هغه ایسوي کوم ځکه چې په ډېر خطرناک بندین ایسرولو او په دغه کمره کې د تشناب علاوه هیڅ هم نه وي او له کیمرو په مدد دې باندې به 40 غنټې نظر ساتلو او ری دلته کې دغه جیل نه تخریدو پلان سازي او ری حساب ولګي چې دغه جیل سره خوا کې یو ګراج دی دغه ورځو کې په دې جیل کې د پولیسو تعداد هم کم وي او بیا ری په دغه پولیسو باندې ډېر په غور سره نظر ساتي او بیا ری ګوري چې دا پولیس سیګریټ وسکلو لپاره و منټ لپاره بهر ځي او دا بیا خپل دروازې پاسورډ زده کولو په تموي او خوراک سره چې کوم د شودو پیکټ راځي راخلي او هغه ډیوایس لپاسه اګدي او ډېر زر دې ته هغه پاسورډ نمبر یې ملو شي او بیا الته کې کینی او ډېر په غور سره هغه زده کوي او دا به خپل ټیم ته بهر یو پیغام رسي چې په کوم ورځ تختم ټیک 4 بجې به تاسو الته اور لګوي موږ هغه ورځ ګورو ری پاسورډ لګي او بهر روزي او په پیپونو کې ځان وکاږي او بار روزي او ټیک 4 بجې د دې مرګري الته کې اور لګي او ټول خلکو پام الته کې غلطي او الته کې د اور مرکولو گاډي راځي او ری لاندې نه نوځي او الته نه بهر روزي دی الته کې دوه مرګري راځي او دا په ګاډي کې وری او په ویران ځکه پریدي او یو ځل بیا الته کې پولیس دانسي خو الته کې یو لیسټر نامي سړی راځي او هغه د پولیس نه خلاصي او دینه پس ری او لیسټر لاغه جیل مشر سره ملاويږي او وته و چې ریل سکیورټي کمپنی یو مالک دی او دا کمپنی دنیا مختلف جیلونه ماتي په خپل هر یو جیل تتلو او دا هغه جیل سکیورټي اندازه به لګاوله چې جیل مشر ته پته ولګي چې دغه جیل سکیورټي څومره کمزورې ده او هغه د ډیرو زیاتو جیلونو تختیدلې وي او دغه شاندې 15 میاشتې پس خپل افیس ته لاړ شي او خپل مرګرو سره ملو شي او دا ډیر خوشاله شي پس د دې مرګري دا یو جیسیکا جینې سره ملو کی او هغه غواړي چې د دنیا یو سخترین جیل ته لاړ شي او لاغي اندازه هم ولګي او هغه دلته کې یو شرط دی او ته چې دغه جیل باره کې به تاسو ته هیڅ هم نه ویما او د دې په بدله کې د دې ډېر زیاتې پیسې ورکوي خو دلته کې شکی شي او داسې معلومیږي چې دا څه کار چې دا دلته کې راځي کی او دا هم ومني دغه جنې به دې ته یو تصویر ښیي چې کوم یو غټ دهشتګرد وي به د دې مرګري ته پلاس کې یو ټریکر لګوي خو ډېر زر څه خلک دا ونیسي او د دې لاس نه هغه ټریکر وکاږي او دا یو جیل ته بوځي چې دې ته پته ونه لګي چې دا کوم ځای دی ریسترګي ګلو کې نو دا کور چې دا په شیشه کې یو ډبې کې بند وي او څلور خواته د نه ډېر زیات بندین وي او بیا دا جیل مشر سره ملاقات کوي خو ریته ویل چې دغه سړی نوم به معاش وي ریل د کې خبر شي چې دغه کیسه خراب ده او دا وته یو کوډو خچ ما پرې دا خو هغه سړی خبره ونه مني او ډاډه کې زندان ته ولېږي یا ری په جیل کې ورچ دغه سکیورټي ګارډ یو شان جامې او شکلونه چوري دي او کلم چې دی وغوري هر څوک والي شي بیا د کې سړی راشي چې لاغي عمل نوم وي هغه د ته و چې ما هیڅ جرم نه کړی خو به هم زبر جیل کې او د خلکو وختو چې ما د خپل مالک حل دوی ته ویلې وي او ری ته دا پته لګي چې دغه جیل کې یو هم اصلي مجرم نشته او زیاتره مالدار خلکو غریبان را لیکري دي او هغه نه خپل بدلېلي اوس دا جیل هغه یې ته تاګ غوړي کوم ځکه چې خطرناک کېدین بندي او دې لپاره دا عمل سره جنگ وکي او آخر کار دا هغه کمرو ته ځان ورسوي دغه کمرې د دوزخ نه څخه کمې نه وي دلته کې ټمپریچر دومره زیات وي چې عام انسان پکې 15 منټه هم نشي تیرولی او د هغه کمرې دومره تیزه نړاوي چې په هغې باندې چکر راشي او د جیل مشر په کیمرو باندې د هر څه ګوري او ډېر خوشحالیږي بیا هلته کې یو ډاکټر راځي او په هغې باندې خفه کېږي خو ری دې نه تپوس کوي چې دغه جیل باره کې ماله څه ووایه خو دا سړی هېڅ هم الویلو نه انکار کوي دواړه د هغه کمرو نه روکاږي او نارمل جیل ته راشي ری ورته وایي چې له هغه کمرو فرشونه د سټیلو په ځای المونیم نه جوړو او هغه ایمل نه یو چابي غواړي چې له هغه کمرې نه ټوله کلو کې او لاندې وګوري او هغه جیلر یو ځل بیا ایمل راغواړي او هغې نه د مشر تپوس کوي
خو هغه ته یو ځل بیا انکار وکړي په کوم چې داخل کول شي هغې په خوله کې پیپ ومنډي او دې ته په زوره خوله کې اوبه منډي په کومه چې دا ډېر په تکلیف کې وي. هغه دوران ایمل هلته کې څه شی پټ کړي او ځان سره کښېږدي او بیا د رې نه تپوس کوي چې دا ځای کوم ځای کې دی خو هغه ورته وایي چې دا ځای د ځمکې د لاندې چور دی. رې ورته وایي که موږ دا فرش کړو هم کړو نو بیا هم موږ به خېجو او څه لاره به جوړوو. ایمل ته دلته پته ولګي چې دا سړی ډېر زیات استاد دی او ډېر ذهینه هم دی او دا سړی به ما دغه جیل نه بهر وکاږي. یو ځل بیا دا خپلو کې جګړه کوي او هغه کمرو ته ځان رسوي او رې د هغه کیمرو نه پټ نټونه کولاوي او کله چې دا کار ختموي نو بیا ایمل ته اشاره کوي او ایمل هلته کې ډېرې زیاتې چغې وهي او دا ټول خلک دې ته ګوري او دغه دوران کې رې په کیمرې باندې څه ایږدي او هغه کیمره پټوي او ځمکې کې لاندې ننوځي او په غلطۍ سره یو پیپ مات چې کوم نه چې ډېرې زیاتې اوبه روځي. رې چې کله بهر وځي نو دا هلته کې څه عجیبه غونې کې منزل ګوري. دا جیل په ځمکه کې نه بلکې په سمندري جهاز کې جوړ وي او هغه اوبه ډېرې زیاتې دغه کمرو ته راغلي وي او رې په منډه خپلې کمرې ته ځان رارسوي. بل خوا ته د دې ملګري د خپل مشر نه د رې باره کې تپوس کوي او دغه کار لپاره دې ته چې کوم چک پیلو شوی وي هغه هم بوند شي او هغه جنۍ چې کومه دې ته راغلې وه هغه هم اوس غیبوي او بیا دې رېسټر ته وایي چې رې را پیدا کا خو هغه ته وایي چې رې پرېږدئ چې خپل کار پوره کړي. رېسټر له هغه جیل مشر ته ټلیفون کوي چې رې په دغه جیل کې ټول عمر ته کېده ولې چې رېسټر غواړي چې دا یوازې دغه کمرې مالک جوړ شي او دې د دروغو ډېر وکړو او رې په جیل کې واچولو او د دې ملګرو ته هم دا پته ولګي چې رې په داسې جیل کې دی کوم ځای کې چې دشمنان خپل دشمن ساتي خو دا جیل چېرته دی دا اوسه پورې چاته هم پته نشته. دې دواړه ډېر کوشش کوي چې دغه جیل په کوم ځای کې دی خو دې دواړه ډېر زیات ناکامه شي. بل خوا ته ایمل او رې ته پته لګي چې آخر موږ د دنیا په کوم ګوټ کې یو. رې یو ځل بیا د هغه ډاکټر نه تپوس کوي خو هغه ورته بیا انکار کوي او هېڅ هم ورته نه وایي. بیا رې هلته کې ځان لړه کوي او یو ګتا او یو پین پټوي او هغې نه یو ډیوایس جوړوي په کوم باندې چې دا پته لګولی شي چې دا جهاز اوس چېرته روان دی خو دې لپاره به دا یو ځل بیا له هغه جهاز سر ته ځي چې د هغې نوم جاوید وي او هغې نه مدد غواړي. هغه بیا د جیل مشر ته ځي او هغې ته وایي چې به ستا جاسوس شم خو دې لپاره ما بره پرېږده چې زه لمونځ وکړمه او دغه جیلر دې ته دا اجازت ورکړي. جاوید بیا د دغه جهاز پوینټونه معلوموي او رې ته یې ورکوي او رې دلته کې پته لګوي چې موږ ماروکو سره نږدې یو. بیا ورته ایمل وایي چې زما یو ملګری په ماروکو کې اوسېږي او که موږ هغه خبر کړو نو هغه به مکمل ټیم سره راشي او موږ به بچ کړي. رې یو ځل بیا هغه ډاکټر سره ملاویږي خو دې پرې دا اوس دا قایله کړي او د دې مدد وکړي. هغه ډاکټر ته دا مکمل معلومات ورکوي چې موږ په ماروکو کې یو او هغه ډاکټر بیا له شپې یو ایمیل لیکي او د ایمل ملګري ته یې لیږي او دغه اډرس هم ورته ښایي او بیا هغه ورځ راځي چې په کوم ورځ باندې به دې جیل نه تښتي. جاوید د دغه جیل مشر ته راځي او ورته معلومات ورکوي چې په یو بلاک کې له هلکانو جګړه ده. هغه جیلر خپل ټول سیکورټي ګارډ هغه ځای ته لیږي او په سپیشل کمرو باندې صرف 2 کسان پاتې کېږي. رې هلته کې یو ځل بیا جګړه چالو کړي او دغه ټول کې دین په خپلوکي په لاندې وځي. بیا رې ایمل او جاوید هغه چت ته برخیږي او هغه مشر په ټول کښتۍ کې لاکډاون ولګوي او دې نه پهله چې دا درې واړه بره وخیږي هلته کې ټولې دروازې بندې شي او مجبورن دا درې واړه لاندې واپس راځي. بل خوا ته له ایمل ملګری په هلیکاپټر کې هغه ځای ته ځان رارسوي خو په کښتۍ کې لاندې ایمل او هغه سیکورټي ګارډ په خپلو کې په لانجه وي او په یو باندې ډېرې زیاتې ډزې کوي او دغه دوران کې جاوید په خېټه باندې یو ډز ولګي او رې بیا هلته کې ځي کوم ځای کې چې د بجلۍ مین لاین وي او دا هغه لاین بندوي او ټولو کښتۍ کې بجلي بوځي. هلته کې ایمل جاوید سره ایساروي او په خپله مخکې ځي خو جاوید ایمل ته هم وایي چې دلته نه لاړ شه ولې چې زه به لږ ساعت پس مړ شم او مجبورن هغه جاوید پرېږدي او مخکې ځي او بیا هغه ګارډ ځي او جاوید مړ کوي. ایمل الریډي دغه ټوله بجلي کټ کړې وي او ایمل هم بره کښتۍ ته ځان رارسوي او هغه منډه کوي او له خپل ملګري هلیکاپټر ته راخیږي. هلته کې ګارډز هم ډېر زیات روزي او د سره مقابله کوي خو دا هم ورسره لیکیا شي او هار ونه مني او هلته کې د رې انتظار کوي خو رې بدقسمتۍ سره لاندې په اوبو کې ګیر وي او هغه ګارډ هلته کې ای پسې ګرځي خو دا لاندې دروازه کلوږي او لاندې سمندر ته ډایرکټ لاړ شي. ایمل هم هغه هلیکاپټر کې کیني او هلته نه لاړ شي خو دا بیا هلته کې رې په اوبو کې ګوري او دې ته لاس وخوځوي او هغه دې ته یو کوڼۍ لړه کوي او رې پې بره راخیږي او په هغه جهاز کې موجوده پټرولو باندې دې ډزې کوي او په هغه کښتۍ کې یو هډه چودنه وشي په کوم کې چې هغه له جیل مشر او له هغې ګارډز ټول مړه شي او دې دواړه هلته نه لاړ شي او کنارې ته ځان ورسوي او بیا هلته کې یو ګاډی راځي کوم نه چې جیسیکا بهر وځي ګوري چې دا هم هغه جنۍ ده کوم چې زه په جیل کې اچولی وم. بیا ورته ریمل وایي چې دا زما لور وه په کوم باندې چې ډېر زیات حیرانه شي
او دلته کې پته ولګي چې زما مشر بوس ایمل دی او دې دا فکر کول کو زما مشر شیلډر دی. ایمل خپل اصلیت ځکه پټ کړی و چې د خلکو به دا مړ کړی وي او موږ ته پته لګي چې جیسیکا خپل پلار دغه جیل نه وکاږلو او ځکه هغې یې دغه جیل ته رولېږلو او اخر کې د ایلسټر باره کې هم ورته ووایي چې هغې تا سره غداري وکړه او د دغه جیل مشر سره میلاو. او دلته کې زموږ دا فلم ختم شي که تاسو خوښ شوي ضرور لایک کړئ.